د شپې یو ATM ګولۍ وخورئ او بیا کمال وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې و برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شپې له خوا نه د یو ATM ګولۍ استعمال کړئ او بیا یې کمال وګورئ. هغه وروڼه چې غواړي د ATM ګولۍ ډېرې استعمال کړي، د دې پر ځای چې تاسو د ATM ګولۍ استعمال کړئ، ستاسو بدن ته ډېر مشکل پیدا کوي او ډېر ضرر لري. خو که بیا هم کوم خلک یا کوم نارینه او هلکان د ATM ګولیو څخه استفاده کوي، نو کولی شي د هغه ترڅنګ تاسو یو شی استعمال کړئ او تاسو یې نوره هم خوندوره او زبردسته کړئ. تاسو کولی شئ شوده او د هغه ترڅنګ 10 بادام پیدا کړئ. د 10 بادامو طریقه جوړولو طریقه دا ده چې لومړی به تاسو 10 بادام راواخلئ او دا به یو مکسر ته واچوئ. کله مو چې دا مکسر ته واچوئ، نو له هغه وروسته به تاسو کولی شئ چې دې ته شوده هم ورواچوئ. باید پخه شوي شوده راواخلئ او دې بادامو ته ور واچوئ. کله مو چې بادام او شوده سره مکس کړه، نو له هغه وروسته کولی شئ دا تاسو راواخلئ او دې ته 2 کاشوغې یا 3 کاشوغې عسل ګبین هم واچوئ، ترڅو ستاسو په بدن کې دومره مثبت رول ولوبوي چې 90% د دغه نسخې جوړولو طریقه چې دغه نسخه جوړوي، نو 90% تاسو باید دغه ستاسو بدن کې رول ولوبوي او 10% د ATM ګولۍ ولوبوي. نو بیا ستاسو بدن ته کوم تکلیف هم نه رسوي او کوم مشکل به هم نه پیدا کوي. کله مو چې دا نسخه جوړه کړه، نو له هغه وروسته دا تاسو راواخلئ او یو یخ ځای کې کېږدئ. کله چې دا یخه شوله، یعنې مطلب داسې چې دا به لومړی تاسو چې کله شوده او بادام سره مکس کړل او له هغه وروسته مو شات واچول، نو دا به تاسو یو ګیس باندې یا ګاز باندې کېږدئ او لږ به یې وخوټ کوئ. له هغه وروسته کله ښه وخوټ کېدی، نو دا به تاسو راواخلئ او یخې به یې کړئ. د یخولو نه وروسته کولی شئ د ATM ګولۍ لومړی واچوئ او له هغه وروسته تاسو دغه نسخه پسې وخورئ. بیا که تاسو په شپه کې 15 ځله سیکس وکړئ یا 6 ځله سیکس وکړ، نو په هر سیکس کې به تاسو هېڅ دومره زر انزال نه شي او مېرمن به مو زر انزال شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.